چې مخکې له دې چې زه دې پروسې ته راشم دومره څه په دې 10 میاشتو کې زما په وجود کې ډېر تغیرات راغلل. داسې حتی ما نشو کولی چې د یو چا سره په اسانۍ سره خبرې وکړم. اما دې پروسې کې دومره څه مې زده کړل چې انشاءالله په آینده کې د خپل هیواد لپاره ډېر څه به زموږ استادان که زه څه ووایم داسې ووایم چې زموږ استادان واقعا اتلان دي د دې ځمکې پر سر اتلان چې زموږ سره په دې پروسه کې ډېر خواريانې وکړلې او هر یو استاد صفت الله سهار، استاد نادرزی، استاد رحماني او استاد عثمان زکی له موږ سره ډېر خواريانې وکړلې او ډېر زحمتونه. هغه پایله ما ولیدله او دا زړه مې وکړ چې راشم او خپل سند په خپل لاس واخلم. زما پیغام ټولو خویندو ته دا دی چې اوسنی وخت د علم وخت دی. باید هغه یعنی داسې ونه وایي چې زه وخت نه لرم یا نشم کولی چې زه علم ته مخه وکړم. باید دوی هغه کوم وخت چې دوی ته ورکړل کېږي له خپل وخت څخه د علم په باب باندې استفاده وکړي. د تیرو 10 میاشتو راهیسې درسونه ویل په انلاین ډول باندې په 4 برخو کې موږ ته درس راکول کېده په ژورنالیزم، ویناوالي، شخصیت جوړونه او ماډرن ژورنالیزم برخو کې چې دغه نن زموږ د فراغت ورځ وله چې په دې غونډه کې ډیری خلکو له مختلفو ولایتونو څخه ګډون کړی.